बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पर्सनलाइज बरखा बाने मुंग कार कोलो पर्सनलाइज्ड और बया टास्क बार और दिन रुस्ते के नोटिफिकेशन एरिया उगुरे दी साहे त मुकम्मल नोटिफिकेशन एरिया वेल की दायो साहा च मुंग तासर दलता दा दगे साहे त मुकम्मल से वेल की नोटिफिकेशन एरिया वर्ते वेले शी नोटिफिकेशन एरिया नोगोरी का चेरता दराशम पर्सनलाइज की टास्क बार बने क्लिक कम टास्क बार न रुस्ते की आराशम ददी हिस्से से सेटिंग मुंगता सो को दल ददी कम एकन तासरे वी कम दिने वी नबे बराशी टास्क बार की select which icons appear on the taskbar they find this click nogore always show all icons in the notification area sumra icon jidal dari tool pe yozul bane on kawalem shi off kawalem shi tazo khayal de hisa ki aga icon tasr tool khatm shi na dasi kda cherta off wi نو مونږ تاسو ته دلته دا ګروپ شکل لا کوي دا سي ګروپ کې خودل کیږي او که ان وی نو تاسو د ګروپ نه را بهر شي او جدا جدا تاسو سره خودل شي دا یو بټن صرف دا کار کوي کوم غواړو چې سمپلی یو بند ان کو ان اف کو هم کول شو پاور بیټری ماته وخه دلته بیټری مخه داسي بیټری وخه بیټری مخه مطلب دلته ک بیټری نه خودل شي نو بیا د دې داخل کې تاسو ته خي دغه ورکوډ ساحه د بیا نیویګیشن پن ویل کی بیا نیویګیشن ایریا کې تاسو سره خودل شي چیرته نیویګیشن کدی نه اپ ان شي نو نوټیفیکیشن ساحه نه ختم شي دی بٹن ته براشي دی بٹن کې دی بٹن ته سویل کیږي نیویګیشن ایریا ورته ویل شي نیویګیشنز ها ویلیو د چورو سره نتورک دا وای فای چې کوم نه خده وای فای د تاسو سره خودل شي و دې نه خودل شي التکی نو ګوري ک آف شو نو تاسو بنخي او ک آن شو دلته به تاسو خي ک آف شو بیا بچیر د تاسو خي دلته به هاي شي پټ وشي داسې پنهان بشي تاسو ویلیوم دا چې کوم تاسو د کمپیوټر ساوند زیاتوي کموي دې ته سویل کیږي دې ته ویلیوم ویل شي نو د لوډ سپیکر ویلیوم دې تاسو الته خودل شي و دې نه خودل شي انکا او افکا نو که آن وی خو تاسو سره خودل کیږي او که آف کې بیا بدلته داخل کې تاسو سره هایډ شي څه بشي هایډ بشي تاسو سره مطلب دا څه نه کیږي چې بیخي د ساحې نه ختم شي ختمېدلو والا کمانډز دا نه دي بل وینډوز ډیفندر نوټیفیکیشن آیکن وینډوز ډیفندر روانو درسونه کې به تاسو وای دا لږ زموږ تاسو په کمپیوټر کې په وینډوز کې خپل یو انټي وایرس راځي او هغه ته وینډوز ډیفندر نوټیفیکیشن ویل کیږي نو ګوري د وینډوز دغه ګوري د لاندې دا میسج چې تاسو سره راغلی دی اکشن نیډډ یا دلته تاسو کلیک وکړئ وګورئ اپډیټ وایرس پروټیکشن وینډوز ډیفندر سکیورټي سنټر اوس دا وینډوز ډیفندر چې کوم میسج تاسو درکې دا د ان وی که آف دی وي ان کې او آف کې نو چې آف کې بیا به د نیویګیشن ساحه کې نور تاسو هغه میسج نه درکې یا د دې د آیکن بنور دلته نه خودل کیږي دا د وینډوز ډیفندر سکیورټي سنټر سره آیکن دی چې کله تاسو دې باندې کلیک وکړئ دا تاسو سره دلته راځي چې دا چې د دې وظیفه څه د کار څه د څه لپاره موږ دې نه ګټه اخلو وروسته درسونو کې خو به دا تاسو ووایئ خو فی الحال د دې تاسو سره په ټاسکبار کې نوټیفیکیشن ایریا کې آیکن یې وښودل شي آیکن یې ونه ښودل شي مایکروسافټ ون ډرایو هلته تاسو ته وښیي که ونه ښیي اوس مایکروسافټ 100 ځان ته تاسو سره په وینډوز کې بل لیکچر دی جدا موضوع ده وروسته به راځي او هغه تاسو سره وښودل شي او ځینې ښودل شي آی جي فکس ټری ماډیول دا ماډیول به تاسو سره وروسته تشریح کیږي دا تاسو سره آیکن یې وښودل شي او ځینې ښودلی شي کمپټیشیا ریکارډر داخل ته وښیي که بیرون ته یې وښیي داسې دا ریکارډر دی وینډوز ایکسپلورر د تاسو سره وښودل شي او ځینې ښودلی شي وینډوز ایکسپلورر دې ته ویل کیږي ښه کله تاسو کلیک وکړئ دې ساحې ته ویل کیږي وینډوز ایکسپلورر یا د پی سي ورته ویلی شي بل کې ام پی پلیئر دی یا کې ام پلیئر دی کې ام پلیئر د تاسو سره وښودلی شي او نه ښودلی شي کې ام پلیئر دلته تاسو سره همیشه را خلاص نه وي اوپن نه وي
چې کله تاسو کیم پلیئر خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ داسې خلاص کړئ. اوس دې ته څه ویل کېږي؟ کیم پلیئر ویل کېږي. دا چې کله داسې منیمایز کړئ، منیمایز کې د تاسو سره په نوټیفیکیشن ایریا کې د دې مربوط سب میسج تاسو ته راشي یا دې رانشي، آپ یې کې آن کې. دا حتمي نه دي ښه، دا اضافي کمانډونه دي چې موږ نورې سافټویر کمپیوټر کې انسټال کړو هغې سره به راسي. نو ګوره دا ګورې دا مختلف قسمه TMP وغیره دا که آن وي که آف وي تاسو ته اوس نه ښایي په نوټیفیکیشن ایریا کې. الې به تاسو ته ښایي چې همدغه سافټویر تاسو په خپل کمپیوټر کې رن کړئ. دا د اضافي سافټویرو لپاره دی. هغه سافټویر چې وینډوز کې نه راځي موږ یې انسټالو نورې په کمپیوټر کې د هغو لپاره دی. صحیح ده؟ او د دې نه وروسته کې د نیویګیشن ایریا خپل سیټ اپ دی. دا د نوټیفیکیشن ایریا سیټ اپ و. اوس به راشو نیویګیشن ایریا ته. turn system icon on or off. دا هو د نوټیفیکیشن ایریا و. اوس د سیسټم آیکن تاسو وی چې تاسو سیسټم آیکن څو دانې دي. نو سیسټم آیکن دا تقریبا د یو څو دانې موږ تاسو سره سیسټم آیکن دي لکه سات. نو ډیټ ان ټایم لپاره مخکې هلته موږ سره سیټینګ وو نه و که نه. نو ډیټ ان ټایم دلته تاسو سره وښودل شي ونه ښودل شي. په صرف دومره کار کوي، آن که آف که. تاسو سره د ولیوم دې ځای نه هم راوستلی او ایسته کولی شي. نیټورک هم دې ځای نه ایسته کولی راوستلی شي. پاور هم دې ځای نه راوستلی ایسته کولی شي، یعنې بیټري. پاور. بیا انپوټ انډیکیټر دی. انپوټ انډیکیټر دی کیبورډ ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ کیبورډ ته. دلته کله تاسو کلیک وکئ او تاسو سره ټیبلیټ موډ یا بل موډ نو تاسو سره یو جلا کیبورډ راشي. دا جلا کیبورډ د څه لپاره وي؟ دا یو کیبورډ موږ تاسو سره په کمپیوټر کې په ټچ کمپیوټرو کې وي. ساده کمپیوټر کې هغې نه موږ کار نه اخلو. لکه تاسو سره ټیبلیټ موډ آن شي، ټابلیټ موډ مخکې ما تاسو ته کار کړی و. نو دې حصه کې تاسو سره کیبورډ راشي. دا کیبورډ که داسې راخلاص وي نو که ستاسو کمپیوټر چېرته ټچ وي نو دلته کې تاسو موس یا موس سره لیکل کوئ. ځینې کسان موس سره لیکل کوي. نو ګورئ هماغه بټن پریس کوئ تاسو سره به راځي. نو انپوټ انډیکیټر آن اینډ آف چې وي د لنګویج لپاره دی. هغه لنګویج تاسو سره هلته وښودلی شي ونه ښودلی شي. وګورئ ښه زه به اول دلته کې راشم، ټیبلیټ موډ به آن کوم، آپ به کوم داسې کمان یار داسې آپ شو. ما سره انجي راغلی که نه. بله کومه ژبه ده؟ پښتو ده. لنګویج پریفرنسز ته که چیرې تاسو لاړ شئ هر لنګویج باندې کلیک وکړئ د دې نه نورې ژبې هم که تاسو اډ کولی شئ. ولې اډ کوئ؟ د دې په واسطه به تاسو هماغه د هغې ژبې ټایپینګ کولی شئ. دا د ټایپینګ لنګویج ژبه ده. انپوټ لنګویج یعنې د ټایپینګ لنګویج. لکه زه که چېرته اوس دلته کې راشم دا ورډ پروګرام را خلاصوم داسې چې لیکل کوم. صحیح ده؟ نو دا خو ما سره انګلیش لیکل کېږي. که زه د کیبورډ نه الټ شیپ بټن یو ځای پریس کړم، الټ او شیپ، ژبه ما سره څه ته چینج شي؟ پښتو ته. او اوس که چېرې تاسو یو ټیکسټ ایډیټر پروګرام کې لیکل کوئ څه لیکئ अब تاسو سره په کومه ژبه کې لیکل کېږي؟ پښتو کې به لیکل کېږي در سره. او یا همدلته راشئ انګلیش ته چینج کړئ، پښتو ته چینج کړئ. داسې انګلیش پښتو. صحیح شو؟ نو ګورئ د دې انپوټ لکه دغه نښان یا دا ژبه چې بدلیږي را بدلیږي دا انډیکیټرز چې دلته تاسو سره موجود وي که نه وي د هغې کمانډ صرف دومره کار دی. نو ټاسک بار ته به راشو پسې را به شو ټرن سیسټم آیکن آن اور آف ته او بیا دلته کې تاسو انپوټ انډیکیټر باندې کلیک کړئ چې آف شي هغه به نه ښودل کېږي او چې آن شي تاسو سره به وښودلی شي. وپوهېدلې دې کمانډ باندې؟ لوکیشن تاسو سره وښودل شي ونه ښودل شي. لوکیشن موږ تاسو سره عادي حالت کې نه ښودل کېږي. لوکیشن کله تاسو په خپل کمپیوټر کې انټرنیټ ولرئ بیا دا لوکیشن که چیرې تاسو غواړئ چې کوم کسان ستاسو د کمپیوټر ادرس دې پیدا نه کړي، لوکیشن دې پیدا نه کړي، نو تاسو لوکیشن والا کمانډ باید آف وساتئ. دا به همیشه آف ساتئ. دا یو کمانډ تاسو سره موبایل کې هم دی، جی پی ایس ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ جی پی ایس. نو تاسو باید لوکیشن که ستاسو غواړئ چې ستاسو د کمپیوټر لوکیشن ادرس څوک ټریک نه کړي، پیدا نه کړي، نو دې نه لوکیشن داسې آف کړئ که نه آن یې کړئ. صحیح کړئ؟ آن کړئ. خو دا چیرې تاسو دلته آن وي که آف وي دې کې خو اوس تاسو پته نه لګېږي. خو چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې انټرنیټ ولګوئ
نو هله به تاسو سره د لوکیشن معلومات کیږي. د یو ساحې د مکمل اوورال اکشن سنټر ویل کیږي. تاسو د میسج باندې چې کله کلیک وکړئ دا بره ساحه چې را خلاصیږي دې ساحې ته عمومي شکل باندې اکشن سنټر ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ اکشن سنټر. اکشن سنټر د تاسو سره آن وي که آف وي. که چیرې زه آف کوم اوس وګورئ اکشن سنټر نشم راوستلی. د دې په ځای به ما سره څه راځي چې دلته کلیک کوم ما سره به جمتري راځي کلنډر به راځي. نه بیرته اکشن سنټر غواړم. اکشن سنټر خو والی دا دی چې دا موږ ته د کمپیوټر د مختلفو برخو نه راپور برابري او دلته موږ ته میسج په شکل باندې راکوي چې ستاسو په کمپیوټر کې دې حصه کې دا پرابلم دی دې حصه کې دا پرابلم دی. نو د پرابلمو جمعواري کوي او ریپورټ په شکل باندې دلته موږ ته راوړي را جمع کوي او دلته موږ ته راوړي. نو باید تاسو اکشن سنټر سوي موجود وي. بل د دې اکشن سنټر نه تاسو کولی شئ ټیبلیټ موډ آن کړئ آف کړئ انټرنیټ بند کړئ خلاص کړئ. انټرنیټ دې نه کنیکټ کولی شئ او ډسکنیکټ یې کړئ. وای فای خپل کمپیوټر کې بند کړئ خلاص یې کړئ. همدارنګې د کمپیوټر د نورو برخو سیټینګ ته هم تاسو تللی شئ. نو اکشن سنټر ښه ده چې تاسو سره آن ټچ کیبورډ تاسو سره آن وي که آف. نو ګورئ زه په وینډوز کې ټیبلیټ موډ نه کاروم خو په وینډوز کې زما سره زما کمپیوټر چې دی سکرین ټچ دی او زه غواړم د ټچ کیبورډ نه کار واخلم. نو تاسو به ټچ کیبورډ نه راخلاص کړئ بیا به دلته سمپل ډبل کلیک وکړئ ستاسو سره به څه کیبورډ راشي او چې دا کیبورډ دلته راشي د دې په واسطه به تاسو لیکل کولی شئ. یا ځینې کسان وي بټن سره بلد نه وي که نه چې کوم ځای کې کومه بټنه ده نو دلته واضح داسې معلومیږي که نه تاسو. نو دا خپلې مخې ته راولئ بیا لیکل پکې کوئ. بیا څه کوئ د دې په واسطه لیکل کوئ. که ټچ کیبورډ نه غواړئ بند یې کړئ پسې ټچ کیبورډ که نه غواړئ بند یې کړئ داسې. وینډوز انک ورک سپیس دې کې به یو بل ورک سپیس تاسو سره راشي هغې ته وینډوز انک ویل کېږي. دا یو د دې په واسطه باندې مختلف قسمه کارونه مخته وړلی شي. اول راځو سټیکي نوټ برخې ته. سټیکي نوټ به تاسو په کمپیوټر کې یو نوټ درکړي. څه به تاسو درکړي؟ نوټ. او هغه نوټ کې تاسو کولی شئ چې خپل سکرین کې څه ځان سره وساتئ د نوټ په شکل باندې لکه څنګه چې نوټ پډ دی وغیره دی. سټیکي نوټ ولې نه راکوي ما ته؟ سټیکي نوټ وګورئ ښه What the hell is that? ولې نه راکوي ما ته؟ ډبل کلیک سمپلی وکړئ دلته هغه نوټ شانتې پیج راشي لکه څنګه چې نوټ پډ وي. ګوره دا کلوز وغیره بټن یې ما ته راکړئ هغې کې تاسو خپل نوټ لیکئ. د هغې نوټ ښه والی دا وي همدلته په دې سکرین بس تاسو را همیشه پروت دی چې کله کمپیوټر بند هم کړئ روښانه کړئ همدلته پروت وي هماغه نه ایسته کېږي. تاسو ته در په یادوي مثلا تاسو په یو تاریخ باندې چا سره میټینګ لرئ بل څه لرئ نوټ په شکل باندې سکرین باندې تاسو سره پروت دی هغې ته سټیکي نوټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ سټیکي نوټ. What the hell is that? خبله طریقه ورسره کوم. زه وګورم کله کله ریکارډ سره دا نه ورکوي. د ریکارډ به لږ خالي ویټ ډېر مهمه موضوع ده نه ښه. بیا ډراوینګ د رسامي د تاسو کولی شئ ډراوینګ وکړئ. څه وکړئ؟ رسامي وکړئ. لکه دا به وروسته تاسو پرنټ کې مو وایي دا ګورئ دا کسانو داسې مایکروسافټ کمپنۍ سره ډراوینګ شوی دلته راغلی تاسو خپل یو ډراوینګ کولی شئ. دې نه مثلا دې نه دا پین واخلئ او پین په واسطه داسې مختلف قسمه ډراوینګ کسان کولی شي. دا پین واخله داسې ډراوینګ به تاسو سره کېږي که نه داسې. هایلایټر دی دې ته هایلایټر ویل کېږي. خپل کمانډس لري بس دا کمانډونه ورته به تاسو کتلی شي داسې سمال اریسر وړوکې دا اریسر شو اوس ما سره یو ساحه تاسو غواړئ اریس یې کړئ داسې پاک یې کړئ. دا ما سره اریسر دی. بیا اریسر سټراک اریسر دی دا بل قسم اریسر دی داسې یو حصه جدا جدا درته اریس کوي. ګوره هغه یو حصه یې ډیلیټ کړې وه یا چې دا څنګه ډرا شوې وه که نه. بیا که دلته پسې تاسو راشئ لارډ اریسر واخلئ نو غټ اریسر شي د اریسر سایز غټ شي بیا تاسو سره داسې څه کوي اریسینګ کوي. لکه ګوره دغه
کونجونه په دې اریسر باندې داسې جوړ شوي دي برابر شوي دي داسې ایریس آل انک ټول رنګونه پاک کړه ټول هر څه تاسو پاک شي کنټرول زیډ سره به بیرته راځي څه سره کنټرول زیډ سره دا نو ستاسو سره څه دی خطکش دی د دې اندازه راته واخله او د دې اندازه واخله اندازې لپاره وي خطکش څه لپاره اندازې لپاره ښه لکه مونږ ته یو عکس واخله وګوره سکرین نه مونږ ته عکس واخیستو سکرین نه عکس واخیستو او بیا ته راشي کولی شي دې باندې داسې ډراونګ وکړي نو سکرین نه تاسو ته عکس واخیستو سیبه وایي دلته راشي سیبه ځای کوي او کاپی کولی هم شي ډیلیټولی هم شي داسې مثلا تاسو د انټرنیټ ساحې ته ځئ همدارنګې د ټپ ساحې ته ځئ پکچر تصویر ته ځئ لوکیشن چې مخکې ما تاسو یادونه وکړه د لوکیشن برخه ته تللی شي ډېر نه لوکیشن تاسو سره خلاصېږي که تاسو په کمپیوټر کې انټرنیټ ولرئ د لوکیشن باندې کلیک وکړئ او دلته کې تاسو د هر لوکیشن ادرس ورکړئ لکه تاسو ورته لیکئ چې کابل ګورئ لکه لیکئ چې کابل شهر نو بس دا مغازي ادرس تاسو ته راولي نقشه یې درکړي درته چې دې ته داسې تاسو لاړ شئ او دې ته داسې لاړ شئ په انټرنیټ کې ها تنه خو کار نه کوي جی پی ایس سره به دا کار کوي نو انټرنیټ سره نو دې نه تاسو دا هم راوستلی شئ مثلا انټرنیټ ته تاسو غواړئ پکچر ته لاړ شئ یو نوی پینټ راغلی 3D پینټ ورته ویلی شي 3D پینټ ته تاسو تللی شئ خو دا به تاسو سره انسټال وي 3D پینټ چې انسټال نه وي بیا دا کار نه کوي دا ګورئ نیو شو ما سره دا 3D پینټ نوی راغلی دې ته 3D څه ویل کېږي پینټ ویل کېږي یو خو ساده پینټ یو 3D پینټ شه وګورئ دلته تاسو دې په واسطه باندې کسان زبردست شانتې رسامینې وغیره کولی شي زه به یو نوی پیج واخلم نیو ډونټ سیو دا مه سیوه بس پکچر هم پکې راوستلی شي رنګ هم اچولی شي مختلف قسمه ډراونګ یا رسامي د دې په واسطه باندې څه کېږي کېدلی شي نو 3D پرنټ ته تاسو ویسي زه خیال دی داسې دا موږ تاسو سره څه اینک ورک سپیس که نه غواړئ به دا اینک ورک سپیس ساحه بنده کوئ نو تاسو به هغه برخه جدا نه درکوي به بیخي تاسو نه درکوي ټچ پډ د خلاص وي ټچ پډ د بند وي دا د کیبورډ د لپټاپ د خپل ماوس ته ټچ پډ ویل کېږي څه ورته ویلی شي ټچ پډ هغه غواړئ آف یې کوي یا بند یې کوي خو ساده موډ کې کار نه کوي ټیبلیټ کې تاسو سره بندېدلی خلاصېدلی شي ښه ساده موډ لپاره دا دی نه اصلا نو اوس که چېرته زه کلیک کوم هغه به اوس ما سره بند شي دا بل به تاسو سره کار کوي ټچ پډ ښه ټیبلیټ موډ نه غواړم او ماته وینډوز موډ بیرته راکړه ټچ بار کې به انشاءالله نور څه نه وي پاتې دا ډسپلی کمانډ دی ښه دا به تاسو ډسپلی کې وایي شو کانټکټ آن ټچ بار په ټچ بار کانټکټ راته ښیم مې ښه دې ته کانټکټس ویل کېږي دې څه ویلی شي کانټکټس ګیټ سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ پیبل باندې کلیک وکړئ کانټکټس تاسو دلته ویلي اوس تاسو خیالي رایټ کلیک نیو او دلته کې تاسو کانټکټ جوړ کړئ نو د دې کانټکټ اسانه طریقه دا ده چې دې نه تاسو راوستلی شي دې نه کسان سره کانټکټ کولی شي خو آنلاین کېږي آفلاین تاسو چاته څه نه شئ لیږلی نه ایمیل لیږلی شئ نه بل څه نو کانټکټ دې تاسو سره آن وي که آف دې وي نو دا درې واړه کمانډ هم دې لپاره دي ښه داسې دا حصه یې بنده که دا خلاصه که نو دا مونږ تاسو سره ټچ بار حصه شوه